د افغانستان لوی تاریخ پوه، سیاستوال، لیکوال او شاعر استاد عبدالغفور لیوال د پاکستان له زندانه د ګیلمن راخلاصېدو په پار هغه ته یو شعر لیکلی. وایي د دې زمانې د مغولو له رتنبور څخه راخلاص شوي یوه ګیلمن آشنا ته. ګیلې د زار شم ګیلمنه یاره، د زخمي ګل غوندې خوږمنه یاره. موږ لا د تور له توره نشو وتی چې سور د وینو موج راوخوځوي. د دې توپان له زوره نشو وتی چې په خندا مو شین سالو کې پټ کړي. د چا د عشق له شوره نشو وتی. مونږ د همدې بیرغ نښان ښکل کړی چې د مغل له اوره نشو وتی. موږ ژوند پرست یو سپین کفن نه منو. موږ لمر پلوي دا رنځوره سپوږمۍ پکې مات ستوری په وطن نه منو. موږ به ستا ښکلو تورو څڼو څخه او د منظور جانان له سرې خولۍ نه بیا د ماه رنګ بلوس تر شنه پړوني یو خوږ تړون د انقلاب جوړوو. په خپلو ګوتو به قلم راخلو، د خپل تقدیر په بیل کتاب جوړوو. نو ګیلې د زار شم ګیلمنه یاره، د زخمي ګل غوندې خوږمنه یاره. د ګران وطن په غیږ کې آه وباسه، سحر نږدې دی شپې نه ساه وباسه.